بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء شپږم سپارہ یوسل اتسلویختم نمبر آیات دے. د دې آیات نه مخکې د منافقانو ناکاره صفات هغه بیان شو. اوس رب العالمین دا مسئله بیانوي چې د کافرانو یره نوي، اکراه نوي، زبردستی نوي، ته مظلوم نه یې نو ته به د اسلام په خلاف باندې خبره نه کوي. مطلب دا دی کله کله سړی مجبور شي د مجبوریت د وجې نه د خولې نه یې د کفر کلمات وځي، نو د مجبوریت په وخت کې که ستا د خولې نه یا ستا د بدن نه د کفر یو کار صادر شو نو هغه ته معاف دی، خو په زړه کې به د ایمان وي، په زړه کې به د تقوا وي. اوس منافقان چې وو د هغوی په زړونو کې ایمان نه و او په ښکاره به یې د کفر خبرې کولې، نو رب العالمین د هغوی دا چل، د هغوی فریب، د هغوی د زړونو دا بیماری دی امت ته راښکاره کړه چې ټیک ده د مجبوریت په وجه که د سړي د خولې نه یوه خبره راوځي او هغه خبره د اسلام او د دین خلاف وي خیر دی، الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان.
خو چې مجبوریت نه وي او سړی هر وخت کې د کفر خبرې کوي نو دا بیا د انسان ته معاف نه دي. سورة النساء آیت نمبر 148 د شپږمې سپارې اول آیات دی. فرمای رب العالمین لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله نخوخوي رب العالمين الجهر بزور ويل بالسوء بد وينا لرا. سوء هر فاحش خبری تویل کی، کنزلو تا غیبت تا چغل خوری تا خیری کول، بد ژبه استعمالول، د فسق او د فجور خبرې کول، دې ټولو ته سوء ویل کی. دا خو اسم د الله رب العالمین نه دي خوښ دا کلمات. خو که یو سړی مجبور شي د خولې نه یې داسې خبرې راوځي مظلوم وي بیا جایز ده. خو که مظلوم نه یي لکه د منافقانو هر وخت به بدې بدې خبرې کولې چې چا به ورته ویل تاسو ولې اسلام پسې خبرې کوئ، دلیل به دا پیش کوو چې یاره د مرګ خطره د حالات صحیح نه دي، دروغ به ویل، زړه کې کفر و. نو رب العالمین فرمایي لا يحب الله الجهر، نخوخوي الله رب العالمین الجهر په زور ویل بالسوء من القول د بدې وینا نه، چې ته چغې وې فریاد کې په اوچتو اوچتو اوازونو باندې اسلام پسې ردې بدې وې. الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم کړی شوی دی په هغه باندې. مظلوم انسان چې د هغه خپل فریاد د ظالم غیبت کا کوي او د هغه فریاد کوي حاکم وقت ته او ردې بدې ورپسې وایي نو هغه ته جایز دی. دویم معنا دا د یو سړی مظلوم دی، کافر رای سار کړی دی، په زور ور باندې د کفر کلمه وایي، ټوپکې ورله په سر باندې ایښې چې وژنو دي که نه، ته ردې بدې ووایه اسلام پسې، نو دا مظلوم دی، مستکره دی، مکره دی. نو په دغه صورت کې د انسان ته بیا معافي رستو آیتونو کې به راشي الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان د عمار ابن یاسر په واقعه کې. د آیات یو مطلب علماو دام بیان کړی چې دا خیرې ډېرې مه کوئ په اوچت اواز باندې، چې هر چاته وی چې تباه شي برباد شي. یو مظلوم انسان که خیرې کوي او ښکارې وکړي نو هغه ته اجازه ده. وکان الله او دی الله تعالی سمیعا اوریدونکی علیما پویه ذات دی رب العالمین. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء. مخکې آیات کې ذکر شو چې ته خپل هغه فریاد په اوچت اواز باندې کولی شي، دا خپل فریاد دا چاته رسولی شي، داسې چاته چې ستا بدل واخلي. په دې آیات کې رب العالمین ترغیب ورکوي چې معافي وکئ تاسو سره د دې نه که ستاسو وسم کېږي د بدلې اخیستو. که معافي وکئ نو رب العالمین به تاسو له ډېر اجرونه درکړي. ان تبدو که ښکاره کوئ تاسو خیرا نیکۍ لره او تخفوه یا یې پټوئ او تعفو عن سوء یا معافي کوئ تاسو د بدۍ نه، چا در سره بد کړي او ته ورته معافي کې. فإن الله نو یقینا الله تعالی کان دی عفوا قدیرا، عفوا معافی کون کې دی رب العالمین، قدیرا قدرت لرون کې دی. اے کتا چاته معافی وکړله رب العالمین بستا غشان او ستا غا منزله رب العالمین به اوچته کی. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وما زاد الله
عبدا بالعفو الله رب العالمین دی بندتا د معافی کولو په وجه باندې نورم ترقی ورکوي انسان ته اوچتوالی ملوي په دې کې ذلت هغه نشته او بل التا چې معافي وکړله الله قادر ذات دی رب العالمین چې چا ظلم کړی دی هغه رانیسي خامخا د دنیا کې حدیث کې هم داسې راغلی دی خو ته ورته خپل حق هغه معاف کا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله په دې آیات کې الله رب العالمین رټنه ورکوي یهود او نصاراو ته چې دوی به داسې کول چې د انبیاو ترمنځ به فرق کوو چې دا پیغمبر دا مونږ نه منو مونږ خپل پیغمبر باندې ایمان راوړی په بعضې دین باندې به ایمان راوړو او بعضو باندې به کفر کوو او هغه چا باندې مرد دی په دې آیات کې چې هغوی دا وایي چې راځئ داسې یو قانون به جوړ کړو چې هغې کې د اسلام خبرې به هم پکې وي او نور د جمهوریت او د کفر خبرې به هم پکې وي یو اچار به جوړ کړو یو ګډوډ حکومت به جوړ کړو رب العالمین فرمایي إن الذين يكفرون يقينا هغه کسان چې کفر کوي بالله په الله تعالی ورسله او د الله رب العالمین پر رسولانو باندې ويريدون ودوی اراده لري ان يفرقوا چې جداواله وکړي بین الله په منځ د الله تعالی کې ورسله او د الله د رسولانو کې جداواله دا معنا ده چې الله منم رسول نه منم قرآن منم حدیث نه منم یا حدیث منم قرآن نه منم رسول منم الله نه منم د الله دا حکم منم د پیغمبر دا حکم ورسره نه منم ويقولون وايد نؤمن ببعض مونږ ایمان لرو په بعضې حصه د دې دین باندې ونکفرو ببعض او کفر کوو په بعضې حصه د دین باندې دا به اقرار هم کوو دا خبرې به هم کولې او عمل هم داسې و چې بعضې به منل او بعضې به نه منل رب العالمین فرمای ویریدون او غاړي دوی ان یتخذو چې اونیسي بین ذالک په منځ د دې کې سبیلا بله لاره داسې یو دین جوړ کې داسې یو قانون جوړ کې چې هغه ګډوډ وي هم پکې د اسلام خبرې وي او هم پکې د کفر خبرې وي کافر همیشه دپاره دا غواړي رب العالمین فرمای چې څوک د الله په دین کې د ځان نه یو شیز وردن نه کوي چې دا حلال دی او دا حرام دی رب العالمین حرام کړی وي او ته یې د یو قانون په وجه باندې هغه حلال کې الله حلال کړی وي ته د یو قانون په وجه هغه شیز حرام کې او یو ګډ شی جوړ کې او هغه له نوم ورکې چې دا هم اسلام دی جدید اسلام نو الہ العالمین فرمای اولئک هم الکافرون حقا دا کسان چې دي هم الکافرون هم دوی کافران دي حقا رښتینی بالکل دا کافران دي چې بعضې دین مني او بعضې نه مني واعتدنا للکافرین عذابا مهینا تیار کړی دی رب العالمین فرمای مونږ د کافرانو دپاره عذاب سپکونکی څوک چې کفر کوي الله فرمای چې ما ورله سپکونکی عذاب هغه تیار کړی دی په ورځ د قیامت باندې جهنم ته به ځي دا انسان والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین احد منهم وس الله رب العالمین صفت بیانوي د هغه ایمان والاو چې هغوی په ټول کتاب د رب العالمین ایمان راوړی دی د سوره فاتحه سے لے کر سورة الناس تک څومره احکام چې دي که حلال دي که حرام دي چې الله بیان کړي دي
کاغه حقوق مسلې دي، کاغه د عبادات مسلې دي، کاغه د بادشاه مسلې دي او د رعیت او د عوامو مسلې دي، کاغه د گاونډي حقوق دي، کاغه د مور او پلار حقوق دي، څومره مسلې چې د قرآن کې ذکر دي او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شرح راغلی، په دې ټولو باندې ایمان دی. نو ایمان والا او صفت کې رب العالمین والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې ورسوله او د الله په پیغمبرانو باندې ولم يفرق او جدائی نه ده کړې بین احد په منځ د یو کس کې منهم د دې پیغمبرانو نه، په ټولو پیغمبرانو باندې یو شان ایمان. آمنو بالله نه مراده د الله په ټولو احکاماتو باندې ایمان راوړل، د یهود او د نصاراو په شانته نه چې بعضو باندې د ایمان راوړی او په بعضو دې نه وي، او په ټولو رسولانو باندې ایمان. نو رب العالمین فرمایی اولئک دغه کسان چې دغه صحیح مؤمنان سوف یؤتیهم زر دی چې وربکی رب العالمین دوی ته اجورهم اجرنا او ثوابونه د دوی، وکان الله او دی الله تعالی غفورا بخون کې رحیما رحم کون کې. ګوري الله رب العالمین به اجر درکې که پوره دین دی ومنو، د الله او د الله د رسول احکامات دی ومنل، په ټولو پیغمبرانو دی یو شان ایمان راوړو. دا نه چې مونږ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او نور نه منو، نه مونږ ټول الحمدلله په ټولو ایمان راوړی، خو دا وایو چې نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر دی، هغې نه وروستو بل پیغمبر نه راځي. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، چې د یهودو دا چلونه او د نصاراو دا چل ول دا راښکاره شو د قرآن کې، نو دوی بیا اعتراضونه شروع کړل په پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم. په پیغمبر دا اعتراض وکړو چې تورات چې موږ منلې ځکه منلې چې هغه یو ځای نازل شوی او پتا باندې دا قرآن خو یو ځل نه دی نازل شوی، لږ لږ نازلیږي، ته پوره کتاب راوړه موږ به در باندې ایمان راوړو. نو نبی علیه السلام ته الله تسلیم ورکوي او د دوی د دې خبرې جواب ورله ورکوي. تسلی دا د پیغمبره مخه پکېږه، داسې اعتراضونه او داسې چلونه دا دوی پخوا هم کړي. د موسی علیه السلام نه ډېرې ناشنا مطالبې کړې وې، خو بیا هم دا ایمان نه راوړي، هسې دروغو بهانې کوي. رب العالمین فرمایي یسألک اهل الکتاب، غواړي دا کتاب والا د تانه ای پیغمبره، یسألک غواړي تانه اهل الکتاب د کتاب والا ان تنزل چې په یو ځای نازل کړي ته علیهم په دوی باندې کتابا، د تانه دا مطالبه کوي چې خپل رب ته ووایه چې په مونږ یو ځای کتاب را نازل کا من السماء د اسمان د طرفه. نو مخه پکېږي پیغمبره فقد سألو، یقینا دوی غوښتلی و موسی د موسی علیه السلام نه اکبر لوی شی من ذلک د دینا، د دین هم غټې غټې مطالبې کړې وې. نو دا ډېر بېدبه قوم دی، دا یهود دا نصارا وغیره. هغوی څه مطالبه کړې وه د موسی علیه السلام نه؟ فقالو نو دوی ویلو ارنا الله اوخایا مونږ ته الله تعالی جهرتن ښکاره مونږ ته وښایه چې مونږ یې په خپلو سترګو وینو او مونږ ته ووایي چې دا موسی علیه السلام دا زما پیغمبر دی. فاخذتهم الصاعقه، نو ونیول دوی لره هغه سختې چغې، تندر د اسمان ونیول یوه سخته چغه راله او دوی مړه شو د دې خبرې په وجه باندې. خو الله بیا را ژوندي کړل دې دپاره چې شکر وباسي. سورې بقره کې تیر شوي دي.
فاخذتهم الصاعقه نغني والدوی لرا الصاعقه سخت چغی بظلمهم په سبب د ظلم د دوی دای غټ ظلم او چې ته دومره بېدبه شې چې ته وایې چې الله ما ته ښکاره وښایه. الله دې موږ ته راښکاره شي او په خپله دې اعلان وکړي چې موسی علیه السلام دا زما پیغمبر دی. ثم اتخذوا العجل بل ظلم یې دا او بیا یې ونیو العجل هغه سخي لره په عبادت سره. رب العالمین د فرعونیانو د عذاب نه هم آزاد کړل، په سمندر کې ورته لارې ورکړلې، خو د هغې باوجود چې کله د سمندر نه دوی تیر وتل او موسی علیه السلام کوهې تور ته لاړو، نو دوی دلته سخی جوړ کړه د سرو زرو، د هغې بندګي شروع کړه، شرک شروع کو. من بعد ما جاءتهم رستو د هغې نه جاءتهم چې راغلی و دوی ته البیناتو ښکاره دلیلونه، ښکاره دلیلونه چې دا موسی علیه السلام دا حق پیغمبر دی، ښکاره دلیلونه چې د رب العالمین یوازې بندګي وکئ. فعفونا نو معافي وکړه مونږه عن ذلک د دې کار نه دوی ته بیا مونږه معافي وکړله. وآتینا موسی سلطانا مبینا ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته سلطانا دلیل مبینا ښکاره. دا ټول د یهودو هغه دروغ د یهودو هغه چلونه رب العالمین ذکر کوي چې دای چلونه دي اسې بهانې دي چې ته کتاب راوړه موږ به ایمان راوړو. رب العالمین فرمایي بیم ایمان نه راوړي. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم او پورته کړی و مونږه د پاسه د دوی نه تور غره. مخکې سورې بقره کې تیر شوي چې دا ټول هر څه علامې وکتلې او بیا ایمان نه راوړو، نو الله رب العالمین پې دا د تور غر اوچت کو داسې د بره چې ایمان راوړئ که نه راوړئ، نو بیا یې ویله چې مونږ ایمان راوړی. نو رب العالمین فرمایي ورفعنا فوقهم او پورته کړی مونږه فوقهم د پاسه د دوی نه تور غر بمیثاقهم د پاره د قبلولو د وعدې د دوی. وقلنا لهم مونږ ورته ویلي ادخلوا الباب داخل شئ دې دروازې ته سجدا سجده کوونکي. مونږ ورته وویله چې کله دې کلي ته ننوځئ نو تاسو سجده وکئ. نو دوی بیا هم په هغه ټیم کې سجده ونه کړله. حدیث د بخاري کې راځي چې په دې خپلو شاګانو باندې داسې خویدل او د الله دا حکم یې ونه منو. وقلنا لهم او ویلو مونږ دوی ته لا تعدو فی السبت زیاتې مه کوئ د خالي په ورځ باندې. الله ورته ویلي خالي په ورځ باندې تاسو بیان مه نیسئ. دوی به د جمعې په ورځ باندې د سیندونو نه به یې ولې هغه راوستې او مخکې نه به جمعواري وکړه او د قدرت کار و د رب العالمین په اذن سره د خالی په ورځ په دوی باندې ښکار منع شوی د میانو. د خالی په ورځ به د سیندونه سم ډک کړو د میانو، امتحانا الله داسې کول، خو دوی بیا مو نه منله. واخذنا منهم میثاقا غلیظا واخستې وه موږ د دوی نه وعده مضبوطه، خو د ټولو وعدو هغه خلاف یې وکړو. وعده دا وه مخکې تیر شوي دی چې د الله بندګي به کوئ، د الله سره به شریک نه جوړوئ، د مور و پلار خبره به منئ په حقه باندې. وعدې یې ماتې کړلې چې ماتې کړلې الله رب العالمین د دوی په زړونو باندې بیا مهر ولګو، په دوی عذابونه بیا راولېږل. الله فرمایي فبما نقضهم پس په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم وعدې خپلې لره وکفرهم او کفر د دوی لره بآیات الله د الله په آیاتونو باندې وقتلهم الانبیاء وجل د دوی پیغمبرانو لره وعدې ماتې کړلې د الله په آیاتونو باندې کفر هم وکړو او د الله رالیږلی شوي پیغمبران دا به یې وجله. یحیی علیه السلام، زکریا علیه السلام، داسې نور پیغمبران دا دوی وژلي وو. د نورم اراده کړې وه. عیسی علیه السلام اراده وکړه چې دا مړ کړي، خو هغه ته الله رب العالمین اسمان ته
بره وخیجو. وقتلهم الانبیاء وجل د دوی الانبیاء پیغمبرانو لرا بغیر حق پنا حق باندې بغیر د جرم شرعی نه به وجل دا پیغمبران. وقولهم او په وینا د دوی په سبب د وینا د دوی باندې کوم وینا قلوبنا غلف چې زړونه زمونږ ډک دي د علم نه لوښي د علم دي زمونږ ضرورت نشته چې ته مونږ ته بیانونه کې مونږ ته مسلې بیانې. دا ګوره دا د یهودو کار و. مسلمان به همیشه دپاره تږی وي وږی به وي قرآن او احادیثو سره به یې مینه وي همیشه به دا وایي چې زه څه واورم او په ما کې تبدیلي راشي. بل طبع الله بلکې مهر وهلی دی الله تعالی علیها پاغې باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی یعنی د دوی په زړونو باندې رب العالمین مهر لګولی دی. فلا یؤمنون نو ایمان نه راوړي دوی الا قلیلا مگر لږ شانتې لږ ایمان راوړي لږ خلک په دوی کې ایمان راوړي. دویمه معنا دا ده ایمان نه راوړي دوی مگر لږ شانتې په بعضې حصه د دې کتاب ایمان راوړي چې کومې خوښ وي هغه مني او چې کم کې ورته تکلیف وي د ذهن خلاف وي بس په هغې به ایمان نه راوړي. دا د یهودو صفت دی. وبکفرهم او په سبب د کفر د دوی وقولهم او په ویلو د دوی علی مریم په مریم علیه السلام باندې بهتانا عظیما بهتان بدنامه لوی. په دوی باندې الله دا مهرونه ولې ولګول ولې په الله رب العالمین عذابونه راوستل په دې یهودو باندې ولې ته الله شادوګان جوړ کړل ولې الله بدی بیانوي ولې په رب العالمین لعنت وکړو. وجه دا وه چې دوی د الله لوزونه مات کړل د الله را لېږلی شوي دلایل معجزاتو دې نه انکار وکړو. د انبیا علیهم السلام نه بعضې پیغمبران هغه مړه کړل. دارنګې تکبر به کو لوی به کوله چې بس زمونږ دې ته ضرورت نشته دې کتاب ته چې ته یې مونږ ته بیانې. تهمت یې ولګو په مریم علیه السلام. نورې هم ډېرې ناکاره صفاتو په دوی کې الله رب العالمین یو څو ذکر کړل. په دې ټولو کې موږ ته درس دا دی چې ای زما بندګانو مؤمنانو تاسو ګوره داسې ونه کوئ که تاسو وکړل تاسو باندې به بیا داسې عذابونه راځي. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله او په سبب د ویلو د دوی انا قتلنا چې یقینا وشلی دی مونږه المسیح عیسی ابن مریم مسیح چې عیسی زوی د مریم و مسیح لقب و عیسی نوم و ابن مریم دای کونیه وه د مریم علیه السلام زوی و عیسی علیه السلام نوم و مسیح به ورته ځکه ویله چې په مورزادي ړوند او په مورزادي چې د مور نه برګې مرض دای د دوی وراثتي بیماری وي داسې بیماری پکې وي لاس به په چا راخ کو هغه به ښه کېدو. نو دوی به ویله موږ وژلی دی مسیح عیسی ابن مریم رسول الله چې هغه د الله رب العالمین رسول خو حقیقت دا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حقیقت دا دی چې دوی نه دی وجلی نه دی ځکه روایتو کې راغلی دي یهودیانو چې اراده وکړه چې دی مونږ وجنو او عیسی علیه السلام هغه تقریبا راګیر شو په یو ځای کې. نو الله رب العالمین د دې یهودیانو چې کومه ډله وه د قاتلانو د بدماشانو په دوی کې په یو کس باندې د عیسی علیه السلام شکل ورواچو. دا قاتل دا د عیسی علیه السلام په شکل باندې شو نو خپل ملګری یې مړ کو. دویم دا دی دویم تفسیر چې د مسلمانانو یو مسلمان یې راونیو چې پته ولګېده چې عیسی علیه السلام نشته هغه یې مړ کو او بیا یې خلکو ته وویل چې موږ عیسی علیه السلام وژلی دی. او یا بعضې مفسرینو دا لیکلي چې یو مسلمانو
په شکل د عیسی علیه السلام دوی ته داسې ښکاره شو که دا عیسی دی، هغه یې مړ کړو. به هر حال دوی په خپلو کې به اختلاف راغی چې یاره مونږ کې خو یو کس کم دی، که هغه مونږ عیسی علیه السلام وجلی وي هغه بل څه شو. نو رب العالمین فرمایي چې نه یې وجلی دی او نه یې پانسي کړی دی، بلکې رب العالمین هغه بره اسمان ته وخیژو او دا اصل کې په دوی باندې اختلاط راغی. د ده په عیسی علیه السلام په شکل او صورت باندې بل سړی دوی مړ کو. نو رب العالمین فرمایي وما قتلوه او نه دی وجلی دوی عیسی علیه السلام لرا، وما صلبوه او نه دی پانسي کړی، ولکن شبه لهم لیکن ګډه وډه شوه په دوی باندې واقعه د عیسی علیه السلام، شبه ګډه وډه شوه په دوی باندې هغه واقعه د عیسی علیه السلام. یا دویمه ترجمه دا ده ولکن لیکن شبه لهم مشابه کړی شوی دوی ته یو بل سړی په شکل د عیسی علیه السلام لهم دوی ته هغې وجلی دی. وان الذین اختلفوا او یقینا هغه کسان چې اختلاف یې کړی دی فیه په قتل د عیسی علیه السلام کې لفی شک منه خامخا په شک کې دي د دوی نه. دا قاتلان په خپله په شک کې وو چې یاره وجلی هم دی که نه هم دی، ځکه یو کس کم وبله. عامو خلکو ته خو دروغ ویله چې دا مونږ وجلی دی. نو رب العالمین فرمایي چې دا ویونکي په خپله په شک باندې وو، ما لهم نشته دی د دې نورو خلکو دپاره به په وژلو د عیسی علیه السلام کې من علم څه دلیله الا اتباع الظن مگر تابعداري الظن د ګمانه، بس صرف د ګمان تابعداري کوي چې کیدی شي موږ وجلی وي. رب العالمین فرمایي وما قتلوه یقینا او نه دی وجلی دوی عیسی علیه السلام یقینا په رښتیا یې بلکل نه دی وجلی، په یقین سره یې نه دی وجلی. نو څه شو عیسی علیه السلام؟ رب فرمایي بل رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما، بلکې پورته کړی د عیسی علیه السلام لره رب العالمین الیه خپل ځان طرف ته، وکان الله او دی الله تعالی عزیزا غالب ذاتا، حکیما حکمتونو والا ذات دی. الله بره وخیجو او بیا به وروستو راکته کیږي. صحیح احادیثو کې راغلي چې عیسی علیه السلام به بیا راکته شي. بخاری او مسلم کې د ابو هریره رضی الله عنه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل والذی نفسی بیده، زما د په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی، چې عیسی علیه السلام به هغه راکته شي د اسمان نه او انصاف به کوي، په داسې حالت کې به راکته کیږي چې هغه به فیصلې کوي، انصاف به کوي، صلیب به مات کی، خنزیر به قتل کی، جزیه به ختم کی، او د هغه په زمانه کې به دا پراخي دومره زیاته شي چې یو سړی به د زکات پیسې راوباسي، صدقه به ورکوي، څوک صدقه اخیستونکی به نه وي، څوک خیرات قبلونکی به نه وي، دومره پراخي به وي، ځکه هر سړی به چې زما ضرورت نشته. نو دغه حدیث دلیل دی په دې باندې چې عیسی علیه السلام به بیا راکته کیږي. کله به راکته کیږي چې کله دجال راشي، د دجال د قتل د پاره به عیسی علیه السلام د شام په ځمکه باندې راکته شي. نو الله رب العالمین برخې جولی. نو دا قسم دې لپاره بیان کړه چې عقیده دا ساتئ چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، الله د یهودو نه بچ کو، بره یې وخیژو او بیا به د قیامت نه مخکې د قیامت ته نږدې هغه راکته کیږي بیا، او بیا هم د الله په کتاب او د پیغمبر په احادیثو به عمل کوي او فیصلې به کوي. دا نه چې په خپل دین باندې دین د هغه منسوخ دی. عیسی علیه السلام به هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی بشي بیا. بل رفعه الله، بلکې پورته کړی دی الله تعالی دلرا الیه خپل ځان ته، وکان الله او دی الله تعالی عزیزا غالب دی، حکیما حکمتونو والا.
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته او نشته ده هیڅوک د اهل کتابونه د کتاب والاونه الا مگر ليؤمنن خامخا به ایمان راوړي به په عیسی علیه السلام قبل موته مخکې د مرګ د هغه نه. د دې آیت دا معنی ده چې هر عیسوي هر اهل کتاب چې مړ کېږي د مرګ نه مخکې به دا یقین راځي چې عیسی علیه السلام موږ نه دی وژلی، ایمان به په دې او یقین به په دې باندې راځي. دویمه ترجمه اهل علمو کړې ده چې د هر یهودي هر نصرانی چې مړ کېږي د مرګ نه مخکې دا ایمان راوړي، د مرګ په وخت کې ایمان راوړي چې او عیسی علیه السلام حق و موږ هسې خلکو له دوکې ورکولې، خو بیا د دوی نه دا ایمان نه قبلیږي. ولې؟ وجه دا ده چې سړی مرګ په سترګو ویني که بیا څومره هم چغې وایي ایمان راوړي بیا ایمان هغه قبول نه دی. او بعض اهل علم دام لیکلي چې عیسی علیه السلام راکته شي په دغه زمانه کې چې کوم اهل کتاب دوی هم په ایمان راوړي. و یوم القیامت یو په ورځ د قیامت، خو اشاره د دې خبرې ته چې عیسی علیه السلام حق پیغمبر و هغه اله نه دی. عیسی علیه السلام باندې مرګ راځي قبل موته، اشاره د هغې مرګ راځي. او دا خلک چې کوم پروپیګنډې کوي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی دا دروغ وایي، عیسی علیه السلام اله دی دا دروغ وایي، عیسی علیه السلام مونږ وژلی دی دا دروغ وایي. د آیات د سیاق او د سباق مطلب هم دا دی. و یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې یکونو وی به هم دا عیسی علیه السلام علیهم په دوی باندې شهیدا گواهی ورکوونکی به وي. سورة المائده 119 نمبر آیات کې به بیا راشي چې الله به تې تپوس وکړي چې عیسی تا دې خلکو ته ویلي چې زما بندګي وکړه، هغه به وایي چې یا رب العالمین ماله خو مناسب نه دي چې زه ستا د بندګۍ نه علاوه د بل چا بندګۍ ته څوک راوبلم، او زه په دوی باندې تر هغه وخته پورې ګواه وم تر څو چې زه په دوی کې وم، او کله چې تا زه پورته کړم معنا زه د دنیا نه راغلی یم نو بیا خو ما ته علم نشته دی. نو عیسی علیه السلام به پې ګواهي وکړي چې دا خلک دا دروغ وایي چې ما ورته ویلي دي چې زما بندګي وکړي. نه، ما ورته داسې نه دي ویلي، بلکې ما ورته ویلي چې د الله رب العالمین بندګي وکړي. نو شهیدا معنا دا ده. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. یهودیانو به دا اعتراضم کو چې دا پیغمبر دا حق پیغمبر نه دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولی وای ځکه زمونږ په دین کې د اوښ غوښه حرامه وه او دې حلاله کړله. که دا چېرته آسماني پیغمبر وی نو ده به هم ویلی وی چې د اوښ غوښه هغه حرامه ده. الله رب العالمین فرمایي چې نه، دا کم شیزونه حلال چې په دوی حرام شوي و دام د دوی جزیناهم ببغیهم رستو براشي آیتونو کې چې دا دوی ظلم کړی، د ظلم په وجه په دوی باندې حلال هغه ور باندې حرام شو. نور دا حرام نه و، خو د ظلم د وجې نه چې هغه څه شی پې حرام شو، شحومهما دا وازګې پې حرامې وې، دارنګې نور شیزونه هغه چې حلال و د دوی دپاره، نو دوی په ځان باندې چې دا حرام کړل په سبب د ګناهونو باندې. نو رب العالمین فرمایي چې دا اعتراض هم د دوی غلط دی. فبظلم من الذین، پس په سبب د ظلم د هغه کسانو هادو چې یهودیان دي حرمنا علیهم حرام کړي مونږ په دوی باندې طیبات هغه پاک او مزیدار شیزونه احلت لهم چې حلال کړی شوي په دوی دپاره. ولی حرام شو؟ بظلم په سبب د ظلم او د ګناهونو د دوی، و بصدهم او په سبب د دوی چې منع کول به دوی عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه کثیرا ډېرو خلکو لره. ډېر خلک هغه به دوی د الله د کتاب د پیغمبر د احادیثو د جماعتونو نه به منع کول. نو په دې وجه باندې په دوی بعضې شیزونه حرام شو. مونږ ته پکې درس دا د عزیزانو کله کله د ګناه په وجه انسان باندې یو شیز بند شي،
روغ جوړ به وي بیماري به ورته ولګي چې غوښه به نه خوري دا به نه خوري دا ټول ګوره د ګناهونو وجه چې یو انسان ګناهګار نه وي او په هغه باندې تکلیف راغی رب العالمین به د درجات اوچتوي دا اوس عام وګوره څومره امن به د صحابه کرامو په دور کې څومره امن به د تابعینو په دور کې نن سبا وګوره خپل مال هغه نشي ساتلی د خپلو بچو حفاظت کولی نشي په کور کې په آرام شپه کولی نشي دا امن زمونږ په بې امنۍ بدل شو که بدل نه شو ولې وجه دا وه چې مونږ کې ظالمان پیدا شو شرکونه شروع کړل الله رب العالمین قرآن کې فرمایلي که نه چې چا ایمان راوړو ولم یلبسو او ایمان سره دا ظلم نو شریک کړی یعنی شرک نو کړی نو اولئک لهم الامن رب العالمین فرمایي د دوی دپاره امنو د امن د مالو امن د سرو امن د پیسو امن د بچو هر حالت کې امنو نو دا امن چې ختم شو وجه دا ده چې مسلمانانو ظلمونه شروع کړل که نن هم د شرک اډې ختم شي صرف د یو رب عبادت شروع شي او په صحیح طریقه باندې نو زمونږ رب همغه رب دی چې کوم د صحابه کرامو ربو چې کوم د پیغمبرانو ربو همغه رب زمونږ رب دی خو مونږ بدل شوي یو د ظلم او د ګناه په وجه د انسان نعمتونه هغه بدلیږي عزیزانو واخذهم الربا او په سبب دا خستلو د دوی الربا سود لرا وقد نهوا عنه او حال دا دی چې دوی منع کړی شوي و د دې سود نه وګورئ که نه زموږ په امت کې څومره عام دی سود هر سړی چې ګوري خامخا په ژوند کې څو ځل د سود معاملې کړې وي چې خپل تجارت روان کړي و یو ځل به خپل خپو باندې ودرېږم بیا به توبه وباسم دا ول نه دغسې اراده وي ټول راشه درشه ناسته تجارتونه ټول په سود باندې او موږ ته منع شوي یو نو دا د یهود او د نصاراو بدي چې الله قرآن کې بیانوي دا هسې نه د عزیزانو چې قصه ده دې کې اشاره یې دې ته چې ای زما بندګانو مسلمانانو تاسو ګوره داسې مه کوئ که نه تاسو باندې به هم داسې عذابونه بیا راشي رب العالمین فرمای واکلهم او په سبب د خوړلو د دوی اموال الناس مالونه د خلکو بالباطل په ناروا طریقه حرام بخوري تجارتونه به حرام وي مالونه به حرام وي د یتیمانانو پیسې بخوري د غریبانانو مالونه بخوري په امانتونو کې به خیانت کوي حرام تجارتونه به کوي دوکې به کوي دارنګې خلکو مسلمانانو ساده مسلمانانو نه به په چلول کې او په قسمونو باندې پیسې اخلي دا ټول حرام دی عزیزانو میراث به نه ورکوي خپلو خویندو ته د هغوی پیسې بخوري په خپلو بچو باندې او په خپل ځان باندې دا ټول باطلې طریقې رشوت بخوري په رشوت باندې به مخکې ځي دا ټول باطلې طریقې او دې نه منع شوي وو واعتدنا للکافرین تیار کړی دی مونږ د کافرانو دپاره منهم د دوی نه عذابا الیما عذاب دردناکا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك واسأل الله رب العالمین صفت کوي د بعض اهل کتابو کم بعض ښه خلکو هغوی به ایمان راوړو منځونه کول زکاتونه ورکول او په دې قرآن هم ایمان راوړو عبدالله ابن عباس به فرمایل رضی الله عنه چې د آیات په باره د عبدالله ابن سلام ثعلبه ابن سعید زید ابن سعید او اسد ابن عبید باره کې و چې د یهودیت نه دوی توبې ویستلې وې اسلام قبول کړی و رسول الله یې منلی و کعب الاحبارو نیکان خلکو لكن الراسخون في العلم لیکن مضبوط په علم کې منهم د دوی نه هغه ډېر ښه خلک دي والمؤمنون او ایمان لري والمؤمنون او ایمان والا لكن الراسخون لیکن مضبوط خلق فی العلم په علم کې منهم د دوی نه والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون ایمان لري بما انزل الیک په هغه وحی چې نازل کړی شوی ده تا ته ای حبیبا وما انزل من قبلک او په هغه وحی او په هغه کتابونو چې نازل کړی شوي مخکې ستانه ای پیغمبره والمقیمین الصلاة او زه صفت کوم رب العالمین صفت کوي المقیمین الصلاة د پابندي کوونکو د مانځه والمؤتون الزکاة
او ورکون کې د زکات والمؤمنون بالله واليوم الآخر او ایمان لرون کې مؤمنان بالله په الله تعالی باندې واليوم الآخر او په ورځ وروستنۍ باندې اولئک دغه کسان چې سنؤتیهم زر دی چې وربکو موږ دوی ته خامخا به دوی ته ورکوو اجرا عظیما اجر ډیر لوی الله رب العالمین فرمایي چې زه به ورله ډیر لوی اجر ورکوم ایمان چې چا راوړو اهل کتابو کې هم رب العالمین به ورله ډیر اجرونه ورکوي دوی له انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده یسألک اهل الكتاب مخکې ذکر شو چې یهودیان نصارا د تا نه دا غواړي چې ته دا کتاب داسې نازل کا دلته الله رب العالمین تفصیلی جواب ذکر کوي چې دا ضرور نه ده چې پوره کتاب دی نازل شي په مخکني پیغمبرانو باندې لږ لږ په مختلفو اوقاتو کې به وحی راتله لکه ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام داسې نورو پیغمبرانو ته نو که تاسو دا وایئ چې دا محمد رسول الله دا صحیح پیغمبر نه دی ځکه وحی په یو ځل کتاب نه را نازلیږي نو بیا نوح علیه السلام باره کې ولې وایي چې هغه پیغمبر دی ابراهیم علیه السلام باره کې ولې وایي اسماعیل اسحاق یعقوب هغوی باره کې ولې داسې وایي نو یو جواب د دوی دا شو چې دا سوال او دا اعتراض هغه ستاسو غلط دی دویم دا دی چې د عیسی علیه السلام بندگی ذکر شوه نو دوی به ویل چې هغې ته ته څنګه بنده وې هغه خو زموږ اله دی هغه معبود دی ته صحیح پیغمبر نه یې تا ستا پیغمبري به هله مونږ ومنو چې ته ووایې چې عیسی علیه السلام دا ولد و نعوذ بالله د الله رب العالمین زوی و د الله بچی و نور آیتونو کې وروستو راځي چې هغه زموږ اله و مونږ ځکه بندګي کوو الله رب العالمین وویله چې نه عیسی هم هغه د مریم زوی و هغه د الله رب العالمین اولاد نه دی د الله بچی نه دی رب العالمین ضرورت نشته دی اولاد ته نو رب العالمین فرمایي انا اوحینا الیک یقینا مونږ وحی کړی ده تا ته ای حبیبا کما اوحینا لکه څنګه چې وحی کړی و مونږ الی نوح علیه السلام ته والنبیین من بعده او نورو پیغمبرانو ته من بعده رستو ده نوح علیه السلام نا په مزه مزه به ورته وحی کوله و اوحینا الی ابراهیم وحی کړی ده مونږ ابراهیم علیه السلام ته هغه ته مونږ وحی کړی وه و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد د هغوی دې ټولو ته مونږ وحی کړی ده و عیسی او عیسی علیه السلام و ایوب و یونس و هارون و سلیمان او ایوب علیه السلام او یونس علیه السلام او هارون او سلیمان علیه السلام و آتینا او ورکړیو مونږه داود علیه السلام ته زبور هم ورته ورکړیو دې ټولو پیغمبرانو ته مونږ ورته وحی کړې وه د دغه پیغمبرانو د راتګ حکمت هم د راروانو آیتونو کې بیانوي رسلا مبشرین کې چې مونږ پیغمبران د دې دپاره نه دي رالیږلي چې تاسو یې بندګي وکئ چې پیغمبر شو هغې له مونږ معجزات ورکړي نو معجزاتو باندې تاسو دا دلیل مه نیسئ چې دا داسې معجزات دا به الله وي نعوذ بالله نو ځکه مونږ د دې بندګي کوو الله فرمایي ورسلا او وحی کړی د مونږه پیغمبرانو ته قد قصصناهم چې بیان کړی دی مونږه د هغوی قصې پتا باندې قد قصصناهم چې بیان کړی دی مونږه د هغوی علیک پتا باندې قصې او د هغوی واقعات من قبل مخکې د دینا ورسلا او وحی کړی و مونږه نورو رسولانو ته لم نقصصهم چې بیان نه دی کړی مونږه د هغوی علیک پتا باندې د ډیرو پیغمبرانو واقعات لا مونږ ته بیان کړي نه دي او د ډیرو هم درته بیان کړي لم نقصصهم کې اشاره ده چې پیغمبر په غیب ونه پوهېدو په غیبو چې پوهېږي صرف هغه څوک دی رب العالمین الله رب العالمین دی وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې دی رب العالمین موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره الله رب العالمین خبرې کوي خبرې کړې دي
څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي. د الله تشبیه به د مخلوق سره نه ورکوئ. بس داسې وایي چې رب العالمین خبرې کوي څنګه چې د هغه خوښه وي، څنګه چې د هغه د شان سره لایق وي. رسلا لیږلي دي مونږ رسولان مبشرین زیرې ورکوونکي و منذرین او یره ورکوونکي. دا پیغمبران هم د دې دپاره لیږلي دي چې د خلکو ته زیرې ورکړي که چا نیک اعمال وکړل جنت ته به ځي، که چا بد اعمال وکړل جهنم ته به ځي. بل دی دپاره چې دا خلک سبا په قیامت کې ونه وایي چې رب العالمین تا خو به یوه تجربه په مونږ باندې دا کړې وې، پیغمبران به دې رالیږلي وې چې مونږ منل که نه منله. نو رب العالمین دا پیغمبران د دې دپاره رالیږلي چې دا خلک څه وکړي، یو د پیغمبرانو خبره ومني، دویم د دوی هغه عذر پاتې نشي چې سبا له ونه وایي چې مونږ ته پیغمبر نو راغلی. الہ العالمین فرمایي رسلا لیږلي دي مونږه رسلا پیغمبران مبشرین زیرې ورکوونکي و منذرین او ویره ورکوونکي. لئلا یکونا د دې دپاره چې نشي للناس د خلکو دپاره علی الله په الله تعالی باندې حجة بهانه څه دلیله بعد الرسل پس د رالیږلو د پیغمبرانو نه. چې پیغمبر راغی نو د خلکو دغه عذر او بهانم ختمه شوه چې مونږ ته به پیغمبر راغلی وی، مونږ ته به یو ملا راغلی وی چې مونږ ته دا قرآن بیان کړی وی، مونږ ته به یو عالم راغلی وی چې مونږ ته دا مسله بیانه کړی. چې مسله بیان شو پس د مسلې نه څوک پې عمل نه کوي نو د ده بیا دلیل پاتې نه شو، دا بیا معذوره نه دی. معذور هغه سړی دی چې چا ته دین نه وي رسېدلی. الله قرآن کې سورة الاسراء کې فرمایي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. مونږ هیڅ یو کلي والا له عذاب نه ورکوو، هیڅ چا له عذاب نه ورکوو تر څو چې مونږه په هغه کلي کې پیغمبران نه وي رالیږلي، پیغمبر هم ورته نه وي رالیږلی. وکان الله او دی الله تعالی عزیزا غالب ذات دی حکیما حکمتونو والا دی. رب العالمین غالب ذات دی حکیما حکمتونو والا. الله یې نه هلاکوي. ولې نه هلاکوي؟ ځکه حکمتونو والا دی. هلاکولی شي ځکه غالب ذات دی، زورور ذات دی. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. يهود لوی لوی علما پکیو، هغوی به ویل چې مونږ ځکه دا پیغمبر دا نه منو چې د دې پیغمبر گواهی دا زمونږ علما نه کوي. زمونږ علما وایي چې نه دا پیغمبر صحیح پیغمبر نه دی. که دا چېرته صحیح پیغمبر وی پکار دا ده چې زمونږ دا علما او زمونږ مولیان د یهودو دوی وایي چې دا پیغمبر دی، نو که گواهی وکړه بیا به مونږ ستا ومنو. الله وایي چې نه گواهی ته ضرورت نشته. الله وایي زه ستا گواهی کوم چې ته صحیح پیغمبر یې. ملایکې کوي نو د دوی گواهی ته اړوله ضرورت نشته. لیکن الله لیکن الله تعالی یشهدو گواهی کوي بما انزل الیکا په هغه کتاب چې نازل کړی دی تا ته ای پیغمبره. انزله چې نازل کړی دی بعلمه په خپل علم سره. رب العالمین گواهی کوي. گواهی د رب العالمین څنګه ده؟ کتاب یې ورته رالیږلی که نه، په دې کې ده چې دا حق پیغمبر دی. او گواهی په دې طریقه وي چې د پیغمبر له ناشنا ناشنا معجزات ورکړي وي، چې معجزات یې ورکړل. کله چې پیغمبر د لاس نه داسې ناشنا ناشنا شیزونه صادر شو چې هغه د عامو خلکو نه صادریږي، دا دلیل دی چې پیغمبر په گواهی باندې رب العالمین د خپل طرفه د پیغمبر ته دا معجزات ورکړل. موسی علیه السلام له څنګه معجزې ورکړې وې، عیسی علیه السلام له معجزات ورکړي وو، او دارنګې زمونږ پیغمبر له ډېر. والملائکة ملائکه یشهدون گواهی کوي، ملائکه هم گواهی کوي، او عام خلق مسلمانان هم گواهی کوي. وکفا بالله خو پوره دی رب العالمین شهیدا گواهی کوونکی. چاته ضرورت نشته، بس د رب العالمین چې درله گواهی وکړله دغه گواهی دا پوره ده. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی وصدوا عن سبيل الله او من کوي خلق د لارې د الله تعالی نه
قد ضلوا ضلالا بعیدا یقینا گمراه شول دوی په گمراهۍ لرې سره که څوک دا پیغمبر نه مني نو دا په خپله باندې گمراه دی ضرر خپل ځان ته دی رب العالمین فرمایي ان الذین کفروا وظلموا یقینا ها کسان چې کفر یې کړی دی او ظلم یې کړی دی ظلم دا معنا چې نور خلک هم منع کوي چې ایمان مه راوړئ نورو خلکو ته شکوک او شبهات وراچوي چې دا صحیح پیغمبر نه دی صحیح قرآن نه دی لم یکن الله نه دی رب العالمین لیغفر لهم چې بخنه وکړي دوی ته ولا لیهدیهم طریقا ولا لیهدیهم او نه دی دا لیهدیهم چې وښایي دوی ته طریقا لاره سمه توفیق د هدایت به الله دوی ته نه ورکوي ولې د دوی په زړونو کې چې کومو انابت نه و داسې رب العالمین چې چا کې معمولی انابت هم وي رب العالمین هغه انسان ته توفیق ورکوي خو دوی ته ولې نه ورکوي وجه دا وه چې دوی کې انابت نه و الټا دوی ته ښه پته وه چې دا پیغمبر دا حق پیغمبر دی خو خلک به یې منع کوله لار ورته ښیي کومه لار الا طریق جهنم مگر هغه لار د جهنم خالدین چې همیشه به وي فیها په دې جهنم کې ابدا همیشه ابدا معنا دا ده چې بلکل د جهنم نه به راونه وځي چې څوک د کفر په حالت کې مړ شو وکان ذلک او دی دا کار علی الله په الله تعالی باندې یسیرا ډېر اسانه رب العالمین ته دا ډېر اسان دی چې تاسو جهنم ته دننه کې یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق په دې کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي ایمان طرف ته او دا خبرم په دې آیتونو کې بیانېږي چې دا پیغمبر چې دی صلی الله علیه وسلم دا صحیح پیغمبر دی د پیغمبر د حقانیت اعلان هم په دې آیات کې کیږي نو خلکو ایمان پرې راوړئ که د آخرت عزت غواړئ ترقي غواړئ دا پیغمبر ومنئ دا کتاب ومنئ رب العالمین فرمایي یا ایها الناس ای ټولو خلکو قد جاءکم الرسول یقینا راغلی دی تاسو ته الرسول دغه پیغمبر چې راغی نبوت شمع رسالت امام الانبیاء محمد مجتبی صلی الله علیه وسلم بالحق پرشتیا سره د حق بیانولو د پاره راغلی دا رښتینی پیغمبر دی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه دی فآمنون ایمان راوړئ خیرا لکم دا به غوره وي ستاسو د پاره ایمان کم راوړو دا ستاسو د پاره غوره ده وان تکفروا او که تاسو کفر کوئ نو الله رب العالمین ګوره ډېر بې پروا ذات دی غني ذات دی هېڅ ضرورت نه لري ستاسو بندګۍ ته فان لله نو ځکه یقینا شته دی د رب العالمین د پاره ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي وکان الله او دی الله تعالی علیما پویا حکیما حکمتونو والا دی رب العالمین یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق په دې آیات کې د اهل کتابو رب العالمین یو اصلاح کړی ده هغه دا دی چې ای اهل کتابو ای د کتاب والاو غلو مه کوئ غلو څه ته ویلی کېږي عزیزانو دا زده کړئ دا بعضې کلمات قرآن کې راځي غلو دې ته ویلی کېږي چې د یو چا یوه درجه وي د هغې درجې نه اوچت کې بله درجه ورکړي څه مطلب پیغمبر دی د هغې په شان کې غلو دا ده چې ته پیغمبر د الوهیت درجې ته ورسې چې د پیغمبر بندگی شروع کی لکه څنګه چې نصاراو شروع کړه یهودو شروع کړه د عزیر او د عیسی علیه السلام زمونږ په دې امت کې هم بعضې د نبی علیه صلات وسلام بندگی کوي یا رسول الله مدد عالم الغیب ورته وایي را مدد شه د الله پیغمبر خو د هغې هم کوي او دام ناروا ده پیغمبر نه به اله نه جوړوي پیغمبر په مخ د ځمکه یو بهترین انسان دی الله رب العالمین ته خوښ مخلوق دی خوښ انسان دی ډېر لوی شانې دی خو بندګۍ لایق نه دی دا بندگی دا حق د الله تعالی ده چې د الله بندگی وکړي د الله سره به نه ملایکې نه جبرائیل امین نه میکائیل نه اسرافیل نه نور فرشتې او نه پیغمبران څوک به هم نه شریکې بندگی به د الله کې سجده به چاته کې الله ته مدد به د چا نه غواړي د الله نه
رکوع به چاته کې الله ته، روژه به د چا دپاره نیسي؟ الله دپاره. نو اوس چې یو سړی د پیغمبر نه اله جوړی نو دې ته غلو ویلی کېږي. پیغمبر حق دې راواخیستو، هغه دې څه کو اوچت دې کو. حق یې دا و چې ته ورته پیغمبر جوړ کړې، تا ته اله جوړ کړو. یا د یو عالم نه ته د پیغمبر باندې اوچت کې صلی الله علیه وسلم، چې دا عالم شان د پیغمبر نم ډېر اوچت دی. او بعضې ظالمان داسې شته دی، داسې وایي د امتی شان د پیغمبر نه اوچته وي. شیعګان لکه علي رضی الله عنه د پیغمبر نه اوچت ګڼي، حسین رضی الله عنه د پیغمبر نه اوچت ګڼي. نو غلو د چا په حق کې غلو مه کوئ، بس سوچ او فکر کوئ چې چا درته حق خبره کوله منئ او چا درته باطل کوله مې منه. او د چا د شکل او د ښایسته اخلاقو نه مه متاثره کېږئ چې یاره جي اخلاق ډېر ښکلي دي، مخکې نور دی خپل نور دی، هغه نه اله مه جوړوه. عالم ته عالم وایا، ایمان ته امام وایا، محدث ته محدث وایا، پیغمبر ته پیغمبر وایا، او رب العالمین درجه چاله مه ورکوه. الله فرمایي یا اهل الكتاب، ای د کتاب والاو، لا تغلو فی دینکم، تاسو غلو مکوئ، زیاتی مکوئ په خپل دین کې. ولا تقولوا او موایې علی الله په الله تعالی باندې الا الحق، مگر حق خبرې، دروغ موایې. ګوره دا موایې چې موږ د عیسی علیه السلام بندګي کوو، دا ځکه چې په دې باندې وحی شوی وه. موږ یهودیان ځکه چې ابراهیم علیه السلام او د هغې اولاد دا وصیت کړی و. ټول دروغ، د الله په کتاب غلطې حوالې ورکول. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم. الله یو مثال پیش کوي چې دوی غلو څنګه کوله، زیاتی څنګه کو. زیاتی داو چې عیسی علیه السلام یو بندو د الله او د الله رسولو، بس دوی داسې ویله چې دا زمونږ اله دی، معبود دی، او داسې ویله چې دا د الله زوی دی، نعوذ بالله. کله کله به داسې ویله چې الها معبودان زمونږ درې دي، الله دی، مریم ده علیه السلام او عیسی علیه السلام. نو رب العالمین فرمایي چې عیسی یو بندو یو رسولو، دوی ته اله جوړ کړو، دې ته غلو وی. او تفرید به هم نه کوئ عزیزانو. تفرید دا معنا ده د چا په شان کې به دومره ګستاخي هم نه کوئ چې کوم شان دی هغه ورله راکته کړي. مثلا د رسول شان هغه راکته کړي د امتی په شان یې وګرځئ، د رب شان د الله شان راکته کړي، د پیغمبر په شان ورله ورکړي. عزیزانو د الله شان ډېر اوچت دی او ته د مخلوق شان ته راکته کړي، دې ته تفرید وایي. یو عالم دی، یو امام دی، ائمه د دین دی، او دا اکثر نن سبا د خلکو نه دا غلطیانې کېږي، د خپل مسلو په وجه باندې په امامانو پسې په محدثینو پسې خبرې کوي. امام بخاري ته امام بخاري وایي، نعوذ بالله. امام بخاري پسې خبرې کوي. بعضې داسې وي امام ابو حنیفه رحمه الله پسې خبرې کوي. نازم عزتمندو وروڼو، بین التفریط والافراط، مه ډېر د چا په حق کې غلو کوئ چې د امامانو نه پیغمبران جوړ کړي، داسې مه کوئ. او داسې بېدبي مه کوئ چې امامانو ته غلط نسبتونه کوئ. دا د دین ستنې دي، دا د دین مبلغین دي، دا د دین امامان دي. نو دلته نصارا چې د مریم نصارا چې عیسی علیه السلام نه ډېر اوچت شان ورکړی، د خپل شان نه اوچت کړی چې دا زموږ اله دی. او یهودو به بیا عیسی علیه السلام ته ولد الزنا ویله چې دا خو نعوذ بالله مور زناکاره وه، دا به یهودیانو ویله. نو عزیزانو چې څوک د علماو شان ښکته کوي د ضد او د عناد د وجې نه، د پیغمبر شان ښکته کوي، دا د یهودیانو صفت دی. او چې شان د خپل شان نه اوچتوي، ربوبیت او اله ته رسوي، دا د نصاراو دغه دی. نو رب العالمین فرمایي چې دواړه مه کوئ. انما المسیح، یقینا مسیح عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم. مسیح چې کوم دی دا عیسی زوی د مریم دی. ای مریم ورسره ولې الله رب العالمین ذکر کړله؟ وجه دا ده چې عیسی علیه السلام خو مور لري. څوک چې مور لري هغه اله جوړېدی نشي. الله رب العالمین هغه ذات دی چې لم یلد ولم یولد. هغه رب العالمین لم یلد، نه اولاد شته دی او نه په خپله باندې دی مولود دی. لم یلد ولم یولد.
وکلمته او دا عیسی علیہ السلام کلمه د رب العالمین دا په کن لفظ سره پیدا شوی، په کن کلمې سره القاها چې لېږلې وه الی مریم علیه السلام ته، وروح او روح دی منه د طرفه د الله تعالی، روح د طرفه د الله تعالی، روح د الله د طرفه دې ته نسبت تشریفي وایي. لکه ګورئ دا ټول کورونه ټول جماعتونه در چا کورونه دي؟ د الله دي که نه؟ صرف مونږ کعبې ته بیت الله وایو، بیت الله د الله کور. ولې؟ د شرافت او د عزت د وجې نه. اوښې ډېرې زیاتې دي، خو د صالح علیه الصلاة والسلام د صالح علیه الصلاة والسلام اوښې ته ناقة الله وایي. ولې؟ د شرافت د وجې نه. الله رب العالمین یو ناشنا اوښه پیدا کړې وه. رب کائنات فرمایي چې غلو مه کوئ، فآمنوا بالله ایمان راوړئ په الله تعالی باندې، ورسله او د الله په رسولانو باندې. ولا تقولوا او موایې تاسو ثلاثة چې الهه او معبودان زمونږ درې دي. دی عیسویانو دی نصاراو دوی به دا عقیده لرله چې زمونږ الهه هغه درې دي، مریم دا عیسی دی او الله رب العالمین دی. نعوذ بالله. رب العالمین فرمایي چې د الله سره څوک مه شریکانوئ. ولا تقولوا او موایې تاسو ثلاثة چې الهه دا درې دي. انتهوا من شئ د دې عقیدې خیرا لکم دا به غوره وي ستاسو دپاره. حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی انما الله اله واحد، یقینا الله تعالی اله معبود دی، واحد یوازې، د الله نه علاوه بل حق معبود نشته. ایک عیسی علیہ السلام پیغمبرم دی، د هغې عبادت جایز نه دی، شرک دی. که څوک د عیسی علیہ السلام بندگی کوي دا به جهنم ته ځي، دا مشرک دی. څومره نیک انسان دی عیسی علیہ السلام، خو که څوک یې بندگی کوي ځای څه شی دی؟ جهنم. محمد رسول الله څومره عظیم شان شخصیت دی، خو که څوک د دغه پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بندگی کوي دا انسان بم جهنم ته ځي. د پیغمبر بندگی به نه کوئ، د پیغمبر به اطاعت کوئ. بندگی به صرف او صرف د چا کوئ؟ د هغه چا چې موږ ورسره په هر مونځ کې وعده کوو. مونځ کې وعده کومه یوه ده چې ایاک نعبدو، خاص تا بندگی کو رب العالمین، ولا نعبدو غیرک، ستانه علاوه د بل چا بندگی نه کو. و ایاک نستعین، خاص تا نه مدد غواړو، بل د هیچا نه مدد نه غواړو. بندگی صرف د الله. طریقه د چا؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو رب کائنات اله واحد، معبود دی یوازې یو، یعنی څوک بل شریک نه لري. سبحانه، پاک دی الله تعالی. پاک دی څه شي نه؟ ان یکونا چې شي دی له د الله دپاره ولد اولاد. رب العالمین نه اولاد لري نه والد لري، ولا متخذ صاحبة ولا ولدا، او نه بیبي لري. رب العالمین د دې ټولو نه پاک دی، دا به عقیده ساتي. له خاص په اختیار د رب العالمین کې دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې، وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې، ټول د رب العالمین په اختیار کې دی. وکفا بالله وکیلا، او پوره دی رب العالمین وکیلا ذموارا. رب العالمین ذموار دی. ګورئ د دې آیتونو مطلب دا شو، غلو به نه کوئ، عیسی علیہ السلام ته به اله نه ویوئ، د عیسی علیہ السلام په شان نورو پیغمبرانو ته به معبود نه ویوئ، الله سره به شریکان نه جوړوئ. او دریم غټ مقصد د آیات داو چې رب العالمین د بچی نه، د والد نه، د دې ټولو نه پاک دی رب العالمین. تشریح نور آیتونو کې بیا راځي، ناکاره صفاتونه رب العالمین پاک دی. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. په دې آیات کې د عیسی علیه الصلاة والسلام په باره کې دوی به دا خبره کوله چې مونږ د عیسی علیه السلام ولې بندگی کوو؟ وایي مونږ یې ځکه کوو چې مونږ ته عیسی علیه الصلاة والسلام ویلی دي چې دا تاسو زما بندگی وکړئ. وروستو بیا به راشي په سورة المائده په آخرو آیتونو کې الله به ورته ووایي انت قلت، تا خلکو ته ویلي وو چې ته دې بندگی وکړئ صرف د عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام به چې رب العالمین ما ورته نه دی ویلي، او ماله دا په کار نه دی، ماله دا ممکن نه ده، ماله مناسب نه ده چې زه تا لیږلی یم او زه به ویم چې زما بندگی وکړئ.
نو د دې جواب کوي چې عیسی علیه السلام داسې نه دی ویلي، بلکې عیسی علیه السلام خوښه دا وه چې هغه دی عابد جوړ شي نه معبوده. د عیسی علیه السلام عابدیت خوښ و، عبدیت یې خوښ و، دا نه چې هغه د معبود شي. لن یستنکف المسیح، هیڅ چیرې بد نه ګڼي عیسی علیه السلام، نفرت نه کوي عیسی علیه السلام، ان یکونا چې شي د عیسی عبدا بنده لله الله لرا، ولا الملائکة المقربون، او نه هغه ملائک چې نږدې دي الله رب العالمین ته. دا ملائک هم دا نه غواړي چې د ملائکو د بندګي وشي. ومن یستنکف، او څوک چې نفرت کوي عن عبادته د بندګۍ د رب العالمین نه چې هغه د الله بندګي نه کوي، ویستکبر او ځان لوی ګڼي، نو الله وایي موږ به عذاب ورکو. فسیحشرهم، نو زر دی چې جمع به کړي رب العالمین دوی لره الیه خپل ځان ته جمیعا ټوله، چې را جمع یې کړل او دوی نفرت کوو نو رب العالمین به ورله بیا عذاب ورکوي. نور ایتونو کې بیا راغلی دی چې څوک تکبر کوي، څوک د دې عبادت نه بیزاري کوي، نو دا خلک د دوی ځایونه هغه جهنم دی. او کم خلک چې ایمان والا وي هغوی له به رب العالمین جنتونه ورکوي، نور فضیلتونه به ورله ورکوي. الہ العالمین فرمایي فاما الذین آمنوا، هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عملونه یې کړي دي نیک په طریقه د پیغمبر، فیوفیهم، نو زر دی چې پوره به ورکړي رب العالمین دوی ته اجورهم اجرونه او ثوابونه د دوی، ویزیدهم من فضله، او زیاتی به ورکړي رب العالمین دوی ته د خپل مهربانۍ نه، د خپل مهربانۍ نه نور به مولا رب العالمین زیاتی بدلې ورکړي. چې یوه نیکي دې وکړه رب العالمین به 10 چنده بدلې تعالی درکوي، 200 چنده بدلې درکوي، بلکې د هغې نه هم زیات یې درله درکوي. والله یضاعف لمن یشاء، چاته چې رب العالمین وغواړي د هغې نه زیات یې ورکوي، زیات هم دله درکوي. دې ته ویل کېږي زیادت د فضل. حدیثو کې راغلی دی زیادت د فضل دا هم دی چې الله به ورسره خپل ملاقات وکړي. د الله ملاقات دا یو عظیم الشان نعمت دی په جنت کې. ویزیدهم، زیاتی به ورکړي رب العالمین دوی ته من فضله د خپل مهربانۍ نه، جنتونه هم دي او د الله ملاقات او د الله دیدار به هم وي. واما الذین استنکفوا واستکبروا، او هغه کسان استنکفوا چې بد ګڼلې د هغوی یا یې نفرت کړی دی. څه شی بد ګڼلې؟ د الله بندګي بده ګڼلې ده، نفرت کوي د الله رب العالمین د بندګۍ نه. واستکبروا، او ځان یې لوی ګڼلی دی. فیعذبهم، نو عذاب به ورکوي رب العالمین دوی ته عذابا الیما، عذاب دردونکی، دردناک عذاب به رب العالمین دوی ته ورکي. ولا یجدون لهم من دون الله، او نه به مومي دوی د خپلو ځانونو دپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیا څوک دوست، ولا نصیرا، نه څوک مددګار. ولی هغه دوست ته ویل کېږي چې مصیبت لا نه دی راغلی او هغه در نه بچ کړي، نو هغه څوک دی؟ رب العالمین. دا څنګه بچ کېږي عزیزانو؟ نیک اعمال کوه، صلة الرحم کوه، عبادت کوه، ایمان په الله تعالی راوړه، دعاګانې کوه. چې دعا کې په دعا سره بره یو مصیبت په تا را روان وي هغه د رب العالمین لرې کوي. ولی ذات دی رب العالمین، ناشنا دوست دی او نصیر مددگار، چې مصیبت در باندې راغی بیا هم رب العالمین ستا مدد کوي. د مصیبت نه وروسته هم او د مصیبت نه مخکې هم الله ستا دوست او مددگار دی. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. وس الله رب العالمین فرمایی چې د کافرانو بېځایه خبرې هغه مه منئ، بېځایه او بېځایه منګړت خبرې به تاسو ته کوي، په هغې باندې یقین تاسو مه کوئ چې دوی تاسو ته شکوک او شبهات در اچوي او دا درته وایي چې دا پیغمبر چې دی په یو ځای کتاب نه راوړی او دا پیغمبر داسې کوي داسې کوي. اوس عام انسانان الله رب العالمین د دې پیغمبر اتباع طرف ته رابلي او ورته وایي چې ور دې پیغمبر تابعداري وکړئ، دا حقه تابعداري ده. یا ایها الناس، ای ټولو خلکو، قد جاءکم، یقینا راغلی تاسو ته برهان دلیل من ربکم د طرفه د رب ستاسو. هغه دلیل څه شی؟ دلیل د الله رب العالمین دا کتاب دی چې زمونږ او ستاسو د مخې ته پروت دی. دلیل څه شی؟ دلیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا دواړه د الله د طرفه دلیل دی چې راغلی دی، الله زمونږ دپاره رالیږلی دی. اشاره د دې خبرې ته چې قرآن او حدیث دا دلایل دي،
دلیل څه شی دی؟ قرآن او حدیث. الله مرته برهان ویلی کنه. وانزلنا الیکم نازل کړی دی مونږ تاسو ته نورا مبینا رڼا ښکارا چې هغه قرآن دی. نزول شوی دی د څه شي د دې قرآن. نورا نه مراد دا پیغمبر هم دی چې مونږ په دې پیغمبر وحی نازله کړې دام رڼا ده. خو د نور دا معنا نه د عزیزانو لکه بعضې حضرات هغوی پیغمبر بشر نو انسان نو. نه، امام آلوسی رحمه الله په تفسیر کې لیکلی او امام قرطبیم که څوک په پیغمبر ایمان لري چې پیغمبر صحیح پیغمبر او آخري پیغمبر دی، قرآن په هغې نازل شوی، خو په دې ایمان نه وي چې هغه انسان و، دم کافر دی. ځکه پیغمبر باندې ایمان څنګه ایمان به پې لري؟ اول هغه انسان و، دویم بنده و، دریم د الله رسول و، الله رب العالمین ورته دا قرآن را لېږلی او بیا د رسول ټول صفاته چې خاتم النبیین و آخري پیغمبر و. ځکه الله رب العالمین قرآن کې بار بار دا ویلي په سورة الکهف آخري آیات کې قل ورته ووایه ای پیغمبره اعلان وکړه دې خلکو ته انما انا بشر یقینا زه انسان ما مثلکم ستاسو په شانه. ای په بشریت کې زه ستاسو په شان یمه، مور و پلار لرمه، دارنګې اولاد مې شته دی، واده مې کړی دی، ترونه مې شته دی، خاندان مې شته دی. څه ته چې زما ضرورت وي هغه شان ستاسو هم ضرورت شته، او څه ته چې ستاسو ضرورت وي هغې ته زما ضرورت شته. نو چې څوک د بشریت نه انکار کوي خو د قرآن د ایتونو نه انکار دی، نو ځکه امام قرطبي آلوسی وایي چې دا کافر دی. بیا نو نورن که پیغمبر هم ته مراد شي، معنا دا نه ده چې د هغه انسان نو، نه، رڼا ورسره وه، رڼا د توحید وه، رڼا د پیغمبرۍ وه، رڼا د ایمان ورسره وه. د هغې نه مخکې د پیغمبر د راتګ نه مخکې څومره ظلمونه او جاهلیت په زمانه کې هغه ټولې تیارې ختمې شوې. د دغه پیغمبر په راتګ باندې تیاره د جهالت ختمه شوه، رڼا د علم راغله، تیاره د شرک ختمه شوه، رڼا د توحید راله، تیاره د ظلم ختمه شوه، رڼا د عدل راله. دې ته ویل کېږي رڼاګانې که نه. فاما الذین آمنوا هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی بالله په الله تعالی باندې واعتصموا به او مضبوط یې ونیولو دا قرآن، منګولې ولګولې په دې قرآن باندې، ایمان یې په الله راوړو او په قرآن دې منګولې ولګولې. ګورې عزیزان دې کې یوه اشاره ده، صرف په ایمان باندې خلاصون نشته چې الله مې منلی دی او بس، او قرآن مې منلی دی او بس. چې قرآن بیا کولاو شي نو بیا قرآن دس چې شروع شي بعض ځایونو کې یو کس پاسیږي ځي اخره کې به یو هم پاتې نشي. ولې؟ قرآن د چا لحاظ نه کوي، قرآن کې سختې سختې مسلې دي، په قرآن کې رعد و برق، قرآن کې تخویفات دي، قرآن کې دمکینې دي، په شرک باندې ردونه دي، په حرامو باندې ردونه دي، د میراث مسلې دي. هر سړی به وایي دا خو ماته لګیا دی، او قرآن خطاب انداز هم داسې دی. نو عزیزانو واعتصموا به، په قرآن منګولې لګول، قرآن باندې ځان پویول پکار دي. واعتصموا به او مضبوط یې ونیولو دا قرآن، منګولې ولګولې په دې قرآن باندې. فسیدخلهم نو زر دی چې داخل به کې دوی لره رب العالمین فی رحمت منه په رحمت کې، منه د خپل طرفه. ای په دنیا کې به هم په دې خلکو رحمتونه راورېږي په مؤمنانو، او په جنت کې پر آخرت کې رحمت هغه جنت دی، جنت ته به رب العالمین بوزي، جنت ته به دې بوزي. وفضل او دارنګې په مهربانۍ کې، فضل معنا نور نعمتونه به م الله درکړي. ویهدیهم او روان بکړي دوی لره رب العالمین الیه خپل طرف ته، صراطا مستقیما په هغه لاره نیغه باندې. ای مونږه په قرآن کې مونږه په مونځ کې دا آیات همیشه دپاره وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، ای الله مونږ ته سیده لاره وښایه. په دې قرآن کې بیا مونږ ته سیده لاره ښودلې، سیده لاره کومه لار ده؟ نو رب العالمین په دې آیات کې فرمایي چې ایمان راوړه، ایمان چې دې راوړه په قرآن دې منګولې ولګولې نو ته به بیا په سیده لار روان شې. قرآن باندې چې دې ایمان راوړه، قرآن کې په خپله د دې پیغمبر په اتباع باندې حکم شوی، نو حدیث به مور سره بیا منې، نو لاړې په هغه سیده لاره باندې. سیده لار کومه لار ده؟ د قرآن او د حدیث لار ده. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة ان امرؤ هلک. دا آیات نازل شوی دی د جابر ابن عبدالله رضی الله عنه بارکی. هغه فرمایي زه بیمار وم، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او نبی علیہ السلام دا اودس اوبه په ما باندې واچولې، نو زه هوش کې راغلم، تر و تازه شوم. وایي ما ورته ویل د الله پیغمبره
زما پلار هغه ژوندی نه دی او صرف زما خویندې پاتې دي، دا میراث دا به څنګه تقسیمېږي؟ نو الله دا آیتونه راولېږله. نو رب العالمین فرمایي یستفتونکا تپوس کوي دوی ستانه ای پیغمبره، فتوه غواړي د تانه ای پیغمبره. قل الله ته ورته ووایه چې الله یفتیکم، الله رب العالمین حکم درکوي تاسو ته، فتوه درکوي تاسو ته فی الکلالة په باره د میراث کې. کلاله مخکې هم تېر شوی و، میراث سړی په باره د میراث کې. ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک. که چېرته یو سړی مړ شي که نه او هغه میراث وي، میراث معنا دا ده چې د هغې نه بچي پاتې وي او نه پلار او مور کې څوک پاتې وي او بس د ده خور پاتې وي خوره. نو میراث به څنګه تقسیموي؟ میراث به دوه حصې کې، نیمه حصه به د خور واخلي او نیمه به د په خپلوانو کې کم چې وي هغه به تقسیمېږي. نو الله فرمایي ان امرؤ هلکه، که چېرته یو سړی مړ شي، هلکه په معنا د مړ شي، لیس له ولد چې نه وي د هغه دپاره اولاده، وله اخت او د هغه دپاره خور وي، فلها نو شته دی د دغه خور دپاره نصف ما ترکه، نیم مال د هغې نه چې پرېښی وي د وروره خو چې نور څوک یې نه وي. وهو یرثها ان لم یکن لها ولد، وهو او دا ورور به میراث وړي د دې خور نه، ټول میراث به وړي ان لم یکن لها ولد، ای که خور داسې میراث وه څوک یې نه او صرف ورور یې پاتې و، نه بچي و نه پلار او مور و، نو بیا به ورور ته ټول میراث وړي. وهو او دا ورور به یرثها میراث به وړي د خور نه ټول میراث ان لم یکن لها ولد، که چېرته نه وي د دغه خور دپاره اولاده. فإن كانت اثنتين كچيري وي دا خويندې دوه، فلهما الثلثان مما ترك، نو وي به د دوی دپاره دوه ثلثه. څه مطلب؟ که مړی وي او میراث وي د هغې دوه یا زیاتې خویندې پاتې وي، نو هغې ته به دا مال به درې حصې کې، دوه حصې دوه ثلثه، یعنې یو ثلث او بل ثلث، لکه 3 لکه روپۍ پاتې دي، مال چې درې حصې کې 1 لاک 1 لاک 1 لاک راځي که نه، نو دا دوه خویندې یا د دوه نه زیاتې خویندې دا به 2 حصې ویسي، 2 ثلثه به ویسي او باقي به د دې مړي په خپلوانو کې بیا تقسیم شي. الله فرمایي فإن كانت اثنتين، کچېرې وي دا دواړه اثنتين خویندې او ورسره به ذکر دی په نورو دغه کې آیتونو کې، او یا زیات د خویندو نه، فلهما الثلثان، نو وي به د دوی دپاره هغه 2 برخې، 2 ثلثه به وي د دوی دپاره 2 درېمې برخې، مما د هغه مال نه ترکه چې پرېښی وي د مړي. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اوس که یو سړی میراث دی ورونه خویندې پاتې دي، نو بیا به مال څنګه تقسیمې؟ مال به د دوی په منځ کې بیا د یو هلک دپاره 2 برخې او د جینۍ دپاره 1 برخه. لکه مثلا یو سړی دی میراث دی، نه پلار او مور شته دی نه بچي شته او مړ شو، ورونه پاتې دي خویندې پاتې دي، نو 2 خویندې دي او 1 ورور دی، نو مال به څو حصې کې؟ مال چې دی لکه اوس 1 لاک روپۍ دي، یو خور پاتې ده او 1 ورور پاتې دی، نو 1 لاک روپۍ دي، نو دا به تقسیم کې 3 حصو ته. څو حصو ته؟ 3 حصو ته. نو 2 حصې به د هلک واخلي، 1 حصه به د خور واخلي. د هلک دپاره داسې تقسیم به کوي چې هلک پکې 2 حصې راشي او د جینۍ پکې 1 حصه راشي، ځکه د هلک دپاره میراث هغه لږ ډېر راغلی. رب العالمین فرمایي وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، او کوي وارثان ورونه رجالا او وإن كانوا کچرته وي وارثان إخوة ورونه رجالا نارینه ونساءنا، او دارنګې خویندې وي زنانه وي، یعنی خویندې او ورونه پاتې وي، نو فللذکر، نو د نارینه دپاره به وي مثل حظ الانثیین، په شان د حصې د 2 ښځو د دوی نه، په شان یعنی 2 ښځې د یو سړي برابر دي په میراث کې. یبین الله لکم ان تضلوا، بیانوي رب العالمین تاسو ته احکام خپل احکام تاسو ته بیانوي رب العالمین، ان تضلوا د دې دپاره چې تاسو ګمراه نشئ، چې تاسو ګمراه نشئ. الله تضلوا په معنا سره دی. والله بكل شيء عليم، او الله رب العالمین په هر شي باندې علیم پوهه ذات دی رب العالمین. نو دا سورة النساء په دې کې ټول احکامات بیان شو، د زنانو حقوق، دارنګې د الله حقوق، او دارنګې د یهود او د نصاراو اعتراضونه، د هغې جوابونه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته پې د عمل کولو توفیق راکړي، او رب العالمین دې
زمونږ او ستاسو مینه او محبت د قرآن سره پیدا کړي او رب العالمین دې زمونږ او ستاسو آخرت ښایسته کړي. څومره مشکلات چې د مسلمانانو دي د اورېدونکي دي الہ العالمین ته مشکلات حل کې، الہ العالمین په چا قرضونه دي قرضونه ادا کې، یا رب العالمین چا په کور کې پریشانیان ورله ختم کې، الله رب العالمین د مسلمانانو نه دا بیماری پورته کې. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.